السلام علیکم قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ په دې تمه تاسې به ټول روغ جوړ خوشحاله او سوکاله وئ. ستاسې پام راګرځوم د نن ورځو لنډو مهمو خبرونو ته. ولسمشر غني وایي د طالب بندیانو پر خلاصون بین الافغاني خبرو کې بحث کیدای شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وایي د افغان حکومت مذاکراتي ډله له طالبانو سره مخامخ خبرو پیلولو ته چمتو ده. نوموړي یو ځل بیا وویل د خبرو له پیلېدا مخکې د طالب بندیانو خوشي کول باید د شرط په توګه مطرح نه شي، خو په بین الافغاني خبرو کې بحث پرې کیدای شي. ولسمشر غني دا څرګندونې د ملي شورا د 11مې تقنیني دورې د 2یم کال د پرانیستو په مراسمو کې وکړې او له پارلمان یې وغوښتل چې د بین الافغاني خبرو په مذاکراتي ډله کې د شاملولو لپاره 15 غړي، 3 سړي او 2 ښځې ور وپېژني. طالبان ټینګار کوي چې د افغانانو خپلمنځي خبرو له پیل وړاندې د افغان حکومت په زندانونو کې د دوی 15,000 زندانیان خوشي کړل شي او په مقابل کې به دوی د افغان دولت اړوند 1000 بندیان خوشي کړي. طالبان وایي که هوکړې سره سم عمل وشي او بندیان خوشي شي بین الافغاني خبرو ته چمتو یو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي طالبان د افغانانو خپلمنځي خبرو ته چمتو دي، خو که له هوکړې سره سم عملي ګامونه وانخیستل شي او بندیان خوشي نشي نو مسؤلیت به د نورو پر غاړه وي. سهیل شاهین پر ټویټر یو بیان کې ویلي د طالبانو لخوا د افغانانو خپلمنځي خبرو لپاره چې ټاکل شوي د روانې مارچ میاشتې پر 10مه نیټه پایل شي د دوی اجنډا چمتو ده او له شوي هوکړې سره سم پر مغزو، خو که یاد مذاکرات له پورته نیټې نه وځنډېږي پړه به یې د نورو پر غاړه وي. هند په کشمیر کې پاکستاني اهداف په نښه کړي. هندي پوځ د کشمیر په کوپورار سیمه کې پر څو پاکستاني اهدافو د ATGM په نامه ټانک ضد توغندي چې له اسرائیلي شرکت څخه اخیستي وو توغولې دي. د ENI خبري اژانس د خبر له مخې هندي پوځ دا توغندي وروسته تر هغه پر پاکستاني اهدافو توغولې دي چې د پاکستان پوځیانو له وربنده سرغړونه وکړه او هڅه یې وکړه چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر تر هګر ولېږدوي. بارت روبین وایي طالبانو پر افغان حکومت د فشار لپاره جګړه شدیده کړې. طالبان غواړي د بریدونو پر ډیرولو د خپلو غوښتنو لپاره پر افغان حکومت فشار راولي. د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سلاکار بارت روبین ویلي سره له دې چې د سولې هوکړه لاسلیک شوه خو افغان ځواکونو او طالبانو خو نړۍ اونۍ تېره کړه. د په خبره بیا هم دواړه لوري د سولې په برخه کې د نورو ګامونو په اخیستو ټینګار کوي. د بارت په وینا طالبان غواړي د افغان حکومت پر وړاندې جګړې شدیدې کړي څو په دې توګه د خپلو غوښتنو د منلو لپاره فشار ډیر کړي. ډیرو خوږو قدرمنو لیدونکو دا و د نن ورځې ډېر لاندو مهم خبرونه چې مو واورېدل. تر بیا ښې چارې.